د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان پوځي رژیم یوه ډرون کشفي الوتکه نسکوره شوه. د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ نظرخیلو سیمه کې تېره شپه د پاکستان پوځي رژیم یوه بې پیلوټه ضربتي الوتکه د امنیتي ځواکونو له لوري هدف ته له رسېدو وړاندې وویشتل شوه او نسکورېدو سره یې اور واخیسته. د افغانستان اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو انتقالات په نورمال ډول روان دي او هیڅ ډول ځنډ پکې نه دی راغلی. نوموړي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارکې میاشتې په 14مه هم د خواف هرات اوسپنې پټلۍ کمیساري او اړوند ادارات پر خپلو فعالیتونو بوخت وو. ننګرهار کې بوري او غوړیو ته تازه نرخونه وټاکل شول. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون رئیس مولوي عبدالله ساجد وای په ښار کې هټیوالو په خپل سر د غوړیو، بوري او نورو توکو نرخونه لوړ کړي وو چې اوس ورته تازه نرخونه وټاکل شول او هیڅ چاته د نرخونو لوړولو اجازه نه ورکول کیږي. او ننګرهار کې 200 کورنیو سره د 15.5 میلیون افغانیو په ارزښت د خوسکیو مرسته وشوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې ډاکار موسسې له لوري په هسکې مینې، کوټ او روداتو ولسوالیو کې 200 کونډو میرمنو او بېوزله بزګرانو سره د څه باندې 15.5 میلیون افغانیو په ارزښت د 2 کلنو خوسکیو مرسته وشوه.